أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سورة الانفال 9 نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو کې د بدر واقعه ذکر کېدله، بعضې احوال د کفارو ذکر شول. د ایت کریمه کې به الله رب العالمین حال د منافقانو ذکر کی چې بدر کې هغوی د مؤمنانو پورې خنداګانې کولې، خو لیکن الله رب العالمین د هغې خنداګانې په خفګان باندې بدلې کړلې. دا حال د منافقانو به ذکر کیږي. اذ یقول المنافقون، کله چې ویل منافقانو، والذین او هغه کسانو فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرض دی. اذ یقول المنافقون دینه مراد د مدینی منافقان دي، او والذین فی قلوبهم مرض دینه مراد د مکی منافقان دي، هغه خلک چې په شک باندې ایمان راوړی و. نو والذین او هغه کسان فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرض دی، مرض د شک دی، د نفاق مرض دی د هغوی په زړه کې. دوی څه شی ویلې؟ دوی ویلې چې غر هؤلاء، دوکه کړي دي دې کسانو لره دینهم دین د دوی. معنا دا ده چې دا مؤمنان خپل دین وی دوکه کړي دي. ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. ومن يتوکل، او چا چې توکل وکړلو علی الله په الله باندې ځان وسپارلو او توکل وکړلو، فإن الله نو یقینا الله تعالی عزیز زورور حکیم حکمتون والا ذات دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه حالت د مرګ او د برزخی حالت الله رب العالمین د دوی ذکر کوي. برزخی زندگی او د مرګ په حالت کې به الله رب العالمین ملائکه دوی تراولیږي او هغوی به تېنه داسې حالت کې روح اخلي چې دوی به په مخونو او شاګانو باندې وهي. دا به دوی حال وي. ولو ترى او که ووینې ته اذ یتوفى الذین، هغه وخت چې ساه اخلي الذین د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی، الملائکة ملائک د کفارو نه چې کوم وخت کې ساه اخلي، هغه حال که ته وګورې، یضربون وهی به وجوههم مخونه د دوی و ادبارهم او شاګانې د دوی، وذوقوا ورته به وایي چې وڅکئ عذاب الحریق، عذاب د اور سوځونکي، د اور سوځونکي عذاب تاسې وڅکئ. ذلک بما قدمت ایدیکم. اوس علت او وجه ولی الله رب العالمین عذاب ورکوي؟ ځکه دوی ناکاره اعمال کړي دي. ذلک دا عذاب بما قدمت، په سبب د هغه عملونو قدمت چې مخکې کړي دي، ایدیکم لاسونو ستاسې لاسونو چې کوم اعمال کړي دي په سبب باندې دا سزا وڅکئ. وان الله لیس بظلام للعبید. وان الله، او یقینا الله تعالی لیس بظلام، نه دی هیڅ ظلم کوونکی للعبید په بندگانو. الله په بندگانو باندې ظلم نه کوي. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات الله. دایت کریمه کې اوس الله رب العالمین مشابهت د موجوده کفارو د پخوانو کفارو سره ذکر کوي. هغه دا دی چې دوی او هغوی سره په کفر کې یو شانته دي. د موجوده کفار د مخکینو کفار او د فرعونیانو په شانته دي په کفر کې. كدأب آل فرعون، حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. والذین او دا هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو، کفروا کفر یې کړی و بآیات الله، په آیاتونو د الله، فاخذهم الله نو ونیول دوی الله رب العالمین بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. ان الله قوی شدید العقاب. ان الله یقینا الله تعالی قوی قوت والا، شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی ذات دی. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین د مخکې جملې تفسیر کوي چې وأن الله ليس بظلام للعبید.
الله رب العالمین په خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي. اوس دی کې تفسیر ذکر کیږي چې ګور الله رب العالمین په یو چا باندې نعمت وکي، هغه نعمت تر هغه پورې تنه نه اخلي تر څو چې د خلکو په خپل عقیدو کې تغییر نه راوسته. که خلک د خپل عقیدې بدل کړي نو الله رب العالمین بیا عذاب دوی ته ورکوي. ذالک دا عذاب بان الله په دې وجه چې الله رب العالمین لم یکن ده مغیرا بدلون کې نعمت لره انعمها چې کړی وي هغه علی قوم په یو قوم باندې یو نعمت کړی وي هغه نه بدلی حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل کی ما هغه عقیدې بانفسهم چې په زړونو د دوی کې دي. دوی چې کله عقیدې بدل کړي نو الله رب العالمین د دوی نه نعمتونه هم واخلي. وان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم په ذات دی. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم دایته کریمه کې الله رب العالمین د دوی مشابهت ذکر کوي د مخکینو خلکو سره. خدا تکرار ګور نه دی، مخکې سره دی فرق شته دی. مخکې تشبیه په کفر کې و او دلته تشبیه په بدلولو د نعمت کې ده. كدأب آل فرعون حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. والذین او داغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نو کذبوا دروغجنې ګڼلي بیا آیات ربهم آیاتونه د رب خپل فاهلکناهم نو هلاک کړل موږ دوی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. واغرقنا او غرق کړل موږ آل فرعون فرعونیان وکل کانوا ظالمین وکل او ټول کانوا ظالمین هو ظالمان ټول ظالمانو الله رب العالمین سره به شرک کولو او الله باندې کفر کولو. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین علت د مخکې عذاب ذکر کی. د عذاب الله رب العالمین دوی ته ذکر ورکړه چې دا شریر خلق دي، شریره زندسرونه بدتر خلق دي. إن شر الدواب عند الله یقینا بدترین د زندسرونه عند الله پنځ د الله الذين هغه کسان دي کفروا چې کفر یې کړی فهم ندوی لا یؤمنون ایمان نراوڑی. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین نور قبیح صفات د دوی ذکر کی. الذین دا کسان دی عاهدت چې عهد کړی دی تا لوز کړی دی تا منهم د دوی سره ثم ينقضون بیا ماتی دوی عهدهم لوز خپل لوز او عهد ماتی فی کل مرة په هر ځل کې هر دفعه دوی لوز ماتی. وهم لا یتقون او دوی ځان نه ساتي د ګناهونو نه، نور ګناهونو نه هم ځان نه ساتي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین د جهاد او د قتال لپاره یو قانون ذکر کړي. مخکې هم بعضې قوانین ذکر شولو. نو دایته کریمه کې قانون دا دی چې په جهاد کې به د کفارو سره داسې سختی کیږي چې نور کفار د هغې نه عبرت واخلي. داسې سختې سزاګانې باید کفارو ته ورکړی شي چې نور راتلونکي خلک او وروسته خلک د هغې نه عبرت واخلي. د جهاد او د قتال لپاره قانون دی. خاص طور په یو منطقه کې اوایلو کې جهاد شروع کیږي نو هلته باید کفارو ته سختې سزاګانې ورکړی شي ځکه چې دا نور کفار د هغې نه عبرت واخلي او وروسته بیا د هغوی په شان تعاملونه کي. فإما تثقفنهم پس کلان دی کې ته دوی لره فی الحرب په جنگ کې ته په دوی باندې غالب شي او دوی لاندې کې فشرد نو ویروه بهم د دوی په سبب باندې من هغه څوک خلفهم چې وروسته د دوی نه دي، د دوی نه وروسته چې نور کوم خلک دي هغه په دوی باندې وویروه تر څو بیا هغوی مخالفت ونه کړي. لعلهم دې دپاره چې دوی یذکرون پند واخلي، نصیحت قبول کړي او پند واخلي دا خلک. وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم على سواء. دایته کریمه هم د مخکې سره تعلق لري او حاصل دا دی چې داسې یو قوم چې هغوی د ستاسې سره صلح لري او د هغوی نه داسې اعمال او داسې علایم ښکاره شي چې لوز ماتوي نو تاسې مخکې د مخکې نه ورته لوز ور وغورځوئ او د لوز ماتولو خبر هغوی ته ورکړي. وإما تخافن او که چیرې ته ویرېږي من قوم د یو قوم نه خیانتا د لوز ماتولو، د خیانت نه ویرېږي معنا دا چې لوز ماتوي.
فانبذ نو غرزوا الیهم دوی ته د لوز ختمول دوی ته وغورځوه خبره هغوی ته ورکه علی سواء چې شی برابر چې دواړه سره برابر شي معنا دا چې لوز ختم شولو ان الله لا يحب الخائنین ان الله یقینا الله تعالی لا يحب نخوخی الخائنین خیانتګرا څوک چې خیانت کوي لوزونه ماتي هغه الله رب العالمین نخوخی نو سره مینه کوي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا داتي کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکي لوز ماتونکو ته ولا يحسبن الذين او ګمان دینه کې هغه کسان کفرو چې کفر یې کړي سبقوا چې دوی به بچ شي انهم یقینا دوی لا يعجزون نشي کمزوری کولی الله لرا الله نشي کمزوری کولی چې دوی د هغې نه بچ شي او د هغې د مؤاخذې او د رانیولو نه دوی وتښتېږي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین بل قانون ذکر کوي د جهاد او د قتال او حاصل دا دی چې د جهاد دپاره اعداد پکار دی مجاهدین او مسلمانان به اعداد کوي تیاری به کوي او دا ډېر یو جامع آیات دی دکې ډېرې معانی او ډېر مقاصد پراته دي ځکه چې د اعداد دا ډېر زیات اقسام دي او ټول په دې کې داخل دي واعدوا او تیار کوي لهم د دوی مقابلې دپاره ما استطعتم څومره چې طاقت لرئ تاسې من قوت د قوت نه چې څومره طاقت تاسې لرئ هغه د دوی مقابل کې تیار کړي قوت احادیثو کې یو مصداق ذکر شوی یو صورت ذکر شوی چې هغه رمی او ویشتل دي نور د کفارو په مقابل کې اعداد کول د حکم هغه ټولو اسبابو ټولو څیزونو ته شامل دی چې په هر عصر کې راځي هغه د ټکنالوژي په برخه کې وي که دارنګه نور اسباب وي اسلحې وغیره وي او دارنګه بدني اعداد او قوت وي مالی اعداد وي او داسې نور دا ټول په دې کې داخل دي دې باندې موږ مستقلو درسونو کې خبره کړې د نصرت په اسبابو کې د اعداد مو ډېر زیات اقسام لله الحمد ذکر کړي دي مالی اعداد اقتصادي اعداد دارنګه بدني اعداد طبي اعداد او دارنګه د اسلحو تیاری او داسې نور مختلف اقسام د اعداد دي چې هغه ټول مجاهدین او مسلمانان د کفارو مقابل کې کوي نو اعدوا او تیار کوي لهم د دوی مقابلې دپاره ما استطعتم څومره چې طاقت لرئ تاسې من قوت د قوت نه ومن رباط الخیل او د ساتلی شوي اسونو نه دا هم تیار کوي د کفارو مقابل کې دا ځکه مستقل ذکر کړلو چې اسونه هر قرن او هر زمانه کې دې تم ضرورت په جهادونو کې پیښیږي د وجه نه حدیث د بخاري کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامه الاجر والمغنم د اسونو په تندو کې الله رب العالمین تر قیامت ورځې پورې خیر اچولی دی یو برکتی حیوان دی اس دا ډېره ناشنا سورلی او ډېر ناشنا حیوان دی برکتی حیوان دی الله رب العالمین د کې ډېر خیرونه اچولی دي او دا ډېر د مینې او محبت شی دی کله چې انسان وساتي عملا بیا ته پته لګیږي موږ سره به خپله تمکین کې اسو خو د ده به دومره محبت او مینه وه کله به چې یو زخمي په ده باندې لاړلو یا به کوم ملګري ویوړلو نو موږ به داسې احساس کولو لکه کور کې مو چې یو فرد نشته دی دومره د مینې او محبت شی دی احادیث نبی صلی الله علیه وسلم کې انسان وګوري اس ساتلو ته څومره ترغیبات نبی صلی الله علیه وسلم ورکړي دي هغه فضایلونه چې انسان خبر شي نو دومره حرص به د اس په ساتلو باندې وشي چې نهایت زیات یو فضیلت د ده وګورئ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حتی د ګندګي به هم په میزان د حسناتو کې انسان دپاره اچولی کېږي دا څومره لوی اجر دی د انسان دپاره نو الله رب العالمین دلته هم مستقل په اعداد کې د اسونو ذکر کوي نو امر رباط الخیل او د ساتلی شوي اسونو نه ترهبونه چې ویروئ تاسې به په هغې سره عدو الله دښمن د الله و عدوکم او دښمن ستاسې و آخرین او نور خلق من دونهم سوا د هغوی نه منافقان به په دې سره ویروئ لا تعلمونهم چې نه پیژنئ تاسې هغوی لره الله یعلمهم الله پیژني هغوی لره منافقان چې تاسې نه پیژنئ الله یې پیژني دوی به تاسې په دې ویروئ او ستاسې دښمنان هم کله چې یو مسلمان اعداد وکړي تیاری وکړي تربیت وکړي دې نه بیا کفار او منافقین هم ډېر ویرېږي اواسې چې یو مسلمان مړ پړ وي نه اعداد نه تربیت د اصلحې په چل باندې هم نه پوهېږي نو هغه نه بیا دا کفار او منافقین نه ویرېږي
وما تنفقوا هغه چې خرچه کوي تاسې من شیء څه فی سبیل الله په لاره د الله کې د الله په لار کې یو شی صدقه کوي او انفاق کوي یوفی الیکم نو پوره به درکړی شي الیکم تاسې ته د هغې ثواب به تاسې ته پوره درکړی شي وانتم لا تظلمون او په تاسې باندې به هیڅ ظلم نشي کیدی وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله ایتی کریمه کې الله رب العالمین بل قانون ذکر کی او حاصل د قانون دا دی که چېرته کفارو په جهادونو کې مسلمانانو ته وړاندیز د صلح وکړلو هغوی د صلح وړاندیز وکړلو او غوښتنه د صلح وکړه نو مسلمانانو ته جایز ده چې صلح وکړي خو مسلمانان به ګوره در په در باندې د کفارو په دروازو باندې نه ګرځېږي لکه څرنګه چې امارتیانو دا تاریخ پرېښودلو چې در په در د کفارو پسې وګرځېدل اگر چې دوی مسلمانان نه دي دوی خو مخکې نه مرتدینو د ارتداد او موالاتو د کفارو کې واقع وو خو دوی هغه تش په نوم صلح چې کړې ده نو هغې کې هم چې دی در په در باندې د کفارو دروازو پسې ګرځېدلي او د کفارو دروازې ټکولې دي ځان یې ټولې نړۍ ته ذلیل او رسوا کړلو هلته د بربنډو زنانو سره دوی کېناستل او پاڅېدل حتی په درستخانونو او خوراکونو او طعامونو د پاسه ورته رباپونه وغږولی شول دا ذلت د دوی دپاره بس دی وان جنحوا او که دوی مایل شو للسلم روغې ته روغې او صلحې ته دوی مایله شولو فجنح نو تم مایله شه لها هغې ته تم مایله شه معنا ده چې تا ته جایز دي چې ته هغوی سره صلح وکړي وتوکل علی الله او ځان سپاره علی الله په الله باندې الله باندې توکل کوه ځان سپاره انه یقینا هو السمیع الله تعالی اوریدونکی العلیم پوهه ذات دی وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله دا آیت کریمه هم د مخکې سره تعلق لري حاصل دا دی که دوی چېرته دوکه کوي نو ته په الله رب العالمین باندې ځان سپاره الله رب العالمین تا ته کافي دی وإن يريدوا او که دوی غواړي ان يخدعوک چې دوکه کوي تا سره فإن حسبك الله نو یقینا کافي دی تا لره الله تعالی الله تا ته کافي دی او پوره دی الله هو الذي الله تعالی هغه ذات دی ایدک چې مضبوط کړی ته بنصره په مدد خپل وبالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو مؤمنان تا سره ملګري کړي دي او په خپل نصرت او مدد باندې ته مضبوط کړی او کلک کړی وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم د آیت کریمه کې اوس بیان دی د هو الذي ایدک بنصره الله ته مضبوط کړی په خپل مدد سره هغه یو مدد دا دی کنه چې د مؤمنانو په زړونو کې الله رب العالمین سره محبت او مینه واچوله که تا دا ټوله دنیا خرچه کړی وی نو تا به دوی په زړونو کې دا محبت او مینه نه وی اچولی الله رب العالمین دا محبت او مینه واچوله وألف او مینه یې راوسته بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې د دوی زړونو په مابین کې الله رب العالمین مینه راوسته محبت یې راوستلو لو انفقت کتا خرج کړي وي ما هغه سیزونه فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ما الفت نه به پیدا کړي تامین بین قلوبهم په منځ د زړونو د دوی کې ولکن الله الف لیکن الله رب العالمین الف مینه پیدا کړه بینهم په مابین د دوی کې د دوی منځ کې الله مینه او محبت پیدا کړلو انه یقینا الله تعالی عزیز زورور حکیم حکمتون والا ذات دی یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین د آیت کریمه نه وروسته بعضې قوانین ذکر کیږي د عمراو دپاره د مشرانو د مجاهدینو د مشرانو د مسلمانانو دپاره دلته خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی خو لیکن دا قوانین د عمراو دپاره هم دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم هم امیر دی د مسلمانانو د مجاهدینو امیر هم دی پیغمبر هم دی هغه ته هم دا خطاب کوي نو دی کې الله رب العالمین یو قانون ذکر کړي د عمراو دپاره او خلاصه دې قانون دا ده چې امیر کې به توکل موجودي په الله رب العالمین باندې به ځان سپاري دا صفت به په امیر کې موجودي یا ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله پوره دی تعالی را الله رب العالمین تا ته الله کافي دی او پوره دی ومن اتبعک او هغه چاله را اتبعک چې تابعداري کړي ستا من المؤمنین د مؤمنانو نه مؤمنانو لره هم الله رب العالمین کافي دی او تعالی را هم کافي دی یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال آیت کریمه کې بل قانون الله رب العالمین ذکر کی خاص طور امیرانو ته
او قانون دا دی چې افرادو ته به امیر داسې ترغیبات ورکوي، داسې تحریض په جهاد باندې ورکوي، تیزی په جهاد باندې چې یو مجاهد او یو مسلمان د لسو کفارو مقابلې ته تیار شي. داسې ترغیبات او داسې تیزیانې به په جهاد او په قتال باندې ورکوي. یا ایها النبی، اے نبی صلی الله علیه وسلم، حرض المؤمنین، تیزی ورکوه مؤمنانو ته علی القتال په جنگ کولو او جهاد کولو باندې تیزی ورکوه. ان یکن کوي منکم ستاسنا 20 صابرون، 20 کسان صابرون صبرناک، 20 کسا صبر کوونکي مجاهدین وي. یغلبو غالب کیږي به 200 په 200 کفارو باندې به غالب کیږي. وان یکن او کوي منکم ستاسنا 100 100 کسان صبرناک 100 کسان وي. یغلبو غالب کیږي به 1000 وزرو کسانو من الذین دا کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی، بأنهم په دې وجه چې دوی قوم داسې قوم دی لا یفقهون چې نه پوهیږي. الآن خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. دایته کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف ذکر کی که یو په لسه مقابله نشي کولی، د هغې نه عاجز او کمزوري یستی، نو یو په 2 مقابله وکړي، یو په 2 مقابله به تاسې کوئ. نو الله رب العالمین دا حکم کړی چې یو په 10 باندې به مقابله کوئ. وروسته الله رب العالمین تخویف راوستلو چې یو په 2 باندې مقابله کوئ، یو کس به 2 نه تختی. الآن اوس خفف الله وسانتیا راوسته الله تعالی عنکم تاسې باندې، وعلم او پوی و الله تعالی ان فیکم چې یقینا په تاسې کې ضعفا کمزورتیا ده. فإن یکن کوي منکم ستاسې نه 100 کسان صابرتون صبر کوونکي، صبرناک وي تاسې کې 100 کسان، یغلبو غالبه کیږي به 200 په 200. وإن یکن او کوي منکم ستاسې نه 1000 زر کسان، یغلبو غالبه کیږي به 2000 په 200 بإذن الله په مدد د الله او په اذن د الله رب العالمین باندې. والله مع الصابرین، والله والله تعالی مع الصابرین، ملګری د صبرناکو دی. الله رب العالمین د صبرناکو مددگار او ملګری دی. ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. دایته کریمه کې الله رب العالمین بل قانون ذکر کوي، جهاد او د قتال، او خاص طور امیر ته الله رب العالمین دا قانون ذکر کوي. ابتدا د جنگونو کې باید کفار سم قتل شي، سمې وینې د هغوی توی شي، تر دې پورې نور خلک عبرت واخلي او نور خلک مقاومت او مقابلې ته راپورته نشي. نو ابتدا د جنگونو کې سمه وینه تویول پکاري او سم قتل پکاري. او د آیت کریمه الله رب العالمین د بدر د اسیرانو په باره کې نازل کړی و. کله چې اسیران ونیولی شولو، بندیان شو بعضې کفار تقریبا 90 کسان، نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه مشوره وغوښتله چې دې سره څه پکار دي. بعضې صحابه کرام وویل چې دا وژل پکار دي، او بعضې ویل چې نه فدیه به پرې باندې واخلو، د فدیې مقابل کې به خوشي کو، نه فدیه باندې به نور اسباب د جهاد دپاره برابر کو. نو نبی صلی الله علیه وسلم هم فدیه غوره کړله. الله رب العالمین آیتونه راولېږل چې نبی ته داسې مناسب نه وه، بلکې پکار دا و چې اول جنگ دی د ښه قتل کړي وی چې دا خلک ویرېدلي وي. ما کان للنبی، نه دی مناسب نبی لره ان یکونه چې وي دي له هغه لره اسرا بندیان، حتی تر دې پورې یثخنا چې ډېرې وینې توی کړي فی الارض په ځمکه کې، ښې ډېرې وینې تویول په ځمکه کې پکار دي. تريدون غواړئ تاسې عرض الدنیا، سامان د دنیا، والله یرید الاخره، والله تعالی غواړي الاخره آخرت، ستاسې دپاره الله رب العالمین آخرت غواړي. والله عزیز حکیم، والله والله تعالی عزیز زورور دی، حکیم حکمتون والا ذات دی. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. دایته کریمه کې الله رب العالمین جواب دی او سوال کی چې دې صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم فدیه واخیسته نو ګناهګار شوي به یې که نه، عذاب ولې رانغی؟ الله رب العالمین جواب کوي چې د الله قانون دی، دا قانون الله رب العالمین ایښی دی چې تر څو یو حکم نه یې رالیږلی تر هغه پورې د هغه په خلاف کولو باندې یو انسان نه رانیسي. نو دلته الله رب العالمین دا حکم نه و رالیږلی، نو دې د وجې نه صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې نه دي رانیولي. لولا کتابون که چیرته نوی حکم من الله د الله تعالی سبقه چې مخکې فیصله شوې ده، لمسکم خامخا رسېدلی به وی تاسې ته فیما
په سبب د هغه مال اخذتم چې واخیستلو تاسې عذاب عظیم عذاب لوی عذاب به تاسې ته رسېدلی وی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا بای صحابه کرام داسې وي چې فدیه یې واخیستله او د آیاتونه نازل شولو نو دغه فدیه استعمالول بد ګڼل الله رب العالمین آیات راولېږلو چې دا خورئ دا حلال پاک مال دی د غنیمت فکلوا نو خورئ مما د هغه مال نه غنمتم چې په غنیمت کې واخیستلو تاسې حلالا حلال طیبا پاک د حلال او طیب مال دی واتقوا الله او ویره کوئ د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی ذات دی یا ایها النبی قل لما فی ایدیکم من الاسرى آیت کریمه د عباس رضی الله عنه بارک نازل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم تر بارکی کله چې بدر کې بندیان ونیول شو نو دی کې عباس رضی الله عنه هم وو کله چې د هغې نه فدیه اخیستلی کېدلې نو ده ته هم حکم وشولو چې فدیه ورکه او د فدیې مقابل کې به خلاص شي نو دوی ویلې چې زه خو مسلمان یم او زه د کفارو په زور راوستی یم نو ما نه ولې فدیه اخلی نو هماغه و چې الله رب العالمین آیات راولېږلو چې ته ظاهر کې دوی په صف کې راغلی نو تا باندې هم د دوی حکم تطبیقیږي ظاهر کې په تا باندې فیصله د کفر کیږي اما باطن دی د الله رب العالمین سره دی که الله رب العالمین ته ستا په زړه کې ایمان معلومي نو الله رب العالمین به د نه غوره بدله تا ته درکړي یا ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم قل تو ویا لمن هغه چاته فی ایدیکم چې په لاسونو ستاسې کې دي من الاسرا د بندیانو نه ان یعلم الله که معلوم وي الله رب العالمین ته فی قلوبکم په زړونو ستاسې کې خیرا خیر نه مراد ایمان دی ایمان ستاسې په زړونو کې الله رب العالمین ته معلوم وي یؤتکم دربه کې تاسې ته خیرا غوره مما د هغه مال نه اخذا چې اخیستلی شوی دی منکم ستاسې نه چې کومه فدیه واخیستلی شوه د ده غوره بدله به الله رب العالمین درکړي ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسې ته والله والله تعالی غفور بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی ذات دی وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم دا آیتم خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته خلاصه دا ده که دی اسیرانو دی بندیانو کې تا سره څوک خیانت وکړي نو ته پروا مه کوه دوی داسې مخکې خیانتونه کړي دي خو الله رب العالمین تا ته په دوی باندې غلبه درکړله ته په هغوی باندې قادر کړلې وإن يريدوا او که دوی غواړي خیانتک دوکه کول ستا دوکه کول غواړي تا دوکه کوي فقد خانوا الله نو یقینا دوی دوکه کړې وه د الله سره من قبل مخکې دینا مخکې د بدر د واقعین الله رب العالمین سره دوی دوکې کړې وې معنا دا د شرک او کفر یې کړی و فامکنه پس قدرت یې درکړلو تا لره منهم په دوی باندې الله رب العالمین ته قادر کړی او تا ته قدرت درکړلو والله علیم حکیم والله الله تعالی علیم پوهه دی حکیم حکمت والا ذات دی ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تر دې پورې د جهاد او د قتال قوانین ذکر شو نو اخر کې الله رب العالمین ترغیبات ورکړي مجاهدین او مسلمانانو ته چې بل سره وګوره مسلمانان نصرت او مدد کوي مینه او محبت وکوي یو بل سره موالات او دوستانه کوي ان الذين يقينا هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړې او هاجروا او هجرت کړي وجاهدوا او جهاد کړي بیا اموالهم په مالونو خپل سره او انفسهم او په نفسونو خپل سره فی سبیل الله په لار د الله کې والذین او هغه کسان او چې زه ور کړي دي مهاجرینو ته ونصر او امداد کړي دي مهاجرینو امداد کړي او زه ور کړي دي اولئک دغه خلق بعضهم بعضی دوینا اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي بعضی د بعضو دوستان دي سره به مینه محبت کوي نصرت او مدد به یو بل کوي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي ولم یهاجروا او هجرت نه دی کړي مالکم نشته تاسو لره من ولایتهم د دوستانی داغوینه من شیء حقا چې ایمان راوړي دي او هجرت نه کوي نو هغه سره تاسو دوستانه مکوي حتی تر دې پورې یهاجروا چې هجرت وکي دا عجیب آیات ده چې هجرت چانی کړي تاریخ د هجرت وی الله رب العالمین فرمایي د دوی سره دوستانه مکوي دا آیت کریمه دلیل دی په اهمیت د هجرت باندې خاص طور هغه وخت کې چې هجرت فرض عین وي په مسلمانانو باندې او کوم خلک هجرت نه کوي الله رب العالمین فرمایي د دوی سره
دوستانه مکوئ. و ان استنصروکم او که دوی مدد وغواړي ستاسې نه فی الدین په باره د دین کې فعلیکم النصر نو په تاسې باندې لازم دی النصر مدد کول د هغوی سره بیا مدد کوئ. خو ګوره د هغه قوم مقابل کې به دوی سره مدد نه کوئ چې ستاسې او د هغوی ترمنځه عهد وي او صلح وي. الا علی قوم مگر په مقابله د هغه قوم کې بینکم چې په مابین ستاسې کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق وعده وي. کله چې ستاسې او د یو قوم د کفارو ترمنځه صلح وي، وعده وي او عهد وي، نو بیا به د دغه مسلمانانو چې هغوی تارکین د هجرت وي د دوی سره به د هغوی مقابله کې تاسې مرسته او کومک نه کوئ، ځکه چې دی باندې لوز ماتیږي، عهد او صلح په دې سره ماتیږي. والله بما تعملون بصیر. والله والله تعالی بما پاغ عملونو تعملون چې تاسې کوي بصیر لیدونکی ذات دی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. آیت کریمه کې الله رب العالمین اشاره کوي چې ګوره کفار یو بل سره مرسته او کومک کوي، کفار خپلو منځونو کې یو بل سره مرسته او کومک کوي، نو تاسې خو باید په طریقه اولا باندې د مسلمانانو سره نصرت او مدد وکړي. که دا کارونه کوي نو ځمکه کې به لوی فساد راشي. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی بعضهم بعضې د دوی نه اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي. کفار خپلو کې بعضې د بعضو دوستان دي. الا تفعلوه که ونه کوي تاسې دا امداد یو بل سره د مسلمانانو ترمنځ امداد او کومک ونه کوي تکن نو پیدا بشي فتنه فی الارض په ځمکه کې او فساد کبیر او فساد لوی فسادونه په ځمکه کې راشي. بیا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله. آیت کریمه کې الله رب العالمین بشارت ورکوي مؤمنانو ته او اوچت شان د صحابه کرامو به الله رب العالمین ذکر کی. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وهاجروا هجرت یې کړی وجاهدوا او جهاد یې کړی فی سبیل الله په لاره د الله کې. والذین او هغه کسان او چې ځای ورکړی ونصروا او امداد یې کړی د مهاجرینو سره. اولئک دغه کسان هم المؤمنون دوی مؤمنان دي حقا په رښتیا دا رښتیني مؤمنان دي. دا اوچت شان د صحابه کرام باندې دلالت کی دا جمله. صحابه کرام رښتینی باندې مؤمنانو. لهم دوی لره مغفرت بخنه د ورزق کریم او رزق د عزتمند. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. دې کریمه کې اوس الله رب العالمین ذکر د هغه صحابه کرامو کوي چې هغوی د فتح نه وروسته ایمان راوړی دی او بیا هجرت کړی او د کفارو په مقابل کې جنګونه کړي او جهادونه یې کړي دي. نو دا صحابه کرام هم د مخکې صحابه کرامو د جملې نه دي، د هغوی نه شمار دي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی من بعد وروسته د هغوی نه وهاجروا هجرت یې کړی وجاهدوا او جهاد یې کړی معکم ستاسې په ملګرتیا کې تاسې سره جهادونه کړي دي. فاولئک نو دغه کسان منکم د ستاسې د ډلې نه دي، د ستاسې د جماعت او ستاسې ډلې نه دي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. دی جمله کې الله رب العالمین د میراث خبره ذکر کی او دا آیات کریمه اصلا او دا جمله وروسته زمانه کې نازل شوې ده. تقریبا مفسرین وایي چې تر صلح د حدیبیې پورې په قانون د عقد مواخات باندې عمل کېدلو. یو مسلمان به بل مسلمان سره عقد وکړلو او لوز به سره وکړلو که ته مړ شولې ستا میراث زما او که زه مړ شولم زما میراث د ستا، خو یو به د بل دفاع کوو. نو مواخات او ورورولي به یې سره قایموله، نو په دې باندې به عمل کېدلو. دا جمله چې کله الله رب العالمین نازله کړله نو هغه حکم منسوخ شلو او دا قانون الله رب العالمین کېښودلو چې میراث به د نسبي خپلولۍ پر بنیاد باندې وړلی کېږي. نسبي خپلولۍ په بنیاد باندې به میراث یو د بل نه وړلی کېږي. واولو الارحام او یو نسب والا خپلوان بعضهم بعض دوی اولا ببعض حقدار دي د بعضی د بعضو د میراث حقدار دي. فی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. ان الله بكل شيء علیم. ان الله یقینا الله تعالی بكل شيء په هر یو څیز علیم په ذات دی. د سورۃ الانفال لفظي ترجمه او مختصر تفسیر هم د رب العالمین په خاص فضل او توفیق سره سرته ورسېدلو. د دې سورت هم د نورو سورتونو سره ناشنا امتیازاتو. یو امتیاز خو د دې سورتونو دا دی چې په دې سورت کې د جهاد ناشنا قوانین الله رب العالمین ذکر کړل. ناشنا قواعد
جهاد الله رب العالمین دی صورت کې ذکر کړل. دارنګه د غنیمتونو احکام او مسائل الله رب العالمین دی صورت کې ذکر کړل. د بندیانو مسائل د دې صورت کې ذکر شولو. الله رب العالمین علتونه د غنیمتونو ذکر کړل. ډیر علتونه د غنیمتونو د حاصلېدلو ذکر شولو. دارنګه د بدر د غزوې احوال الله رب العالمین دی صورت کې ذکر کړل. او داسې نور مختلف امتیازات د دې صورت د نور صورتونو سره. الله رب العالمین دې صورت په احکام باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.